عمرانه پاسه بچې سهار وختي مونږ خو داسې هم قضا کړی دی. عمرانه بچې پاسه خبل لور ته دې وګوره که نه چې سهار وختي پاڅېدله خپل 5 وخته مانځونه یې کړي دي. بچې پاسه که نه ناوخته دی. عمرانه بچې کله خو پوره خوب ته پرېږده که نه خوب ملا پوره شوی نه او تم پاڅېد. ګوره چې څوک مونځ نه کوي د هغې په کور کې برکت نه وي. ته پاسه او خلاصونه ووځه زه له چیر وړم. ښه ټیک ده مورې. قاضیه ته ډېر تعلیم وکړه چې ډاکټره دې جوړه شي او د دې کلي خدمت وکړي. ولې نه لالا زه به ښه ډېر تعلیم کوم او ستا دا ارمان به ضرور پوره کوم. د مور پلار د مرګ نه پس ما ستا په پرورش کې هېڅ کمی نه ده کړې. ستا چې څه کوم ضرورت وي نو ما ته ښه ډاډه وایه او واورېشه سبا ستا سالګرده ده. وایه خورې چې په توپه کې درله څه راوړم. نه لالا ما له هېڅ مه راوړه ما ته د څه کمی نشته. بس ښه ډېر هر څه پاکه کړه چې د کلي دا ټول غریبانان یې خوري. ټیک ده خورې څنګه چې ستا خوښه وي همداسې به کوم انشاءالله. زه لږ ورځم زما څه کار ته کښېنه. موږ به ستا د واده روزي کله خورو؟ واشنا اوبه خورې خو اول به زه د خپل کشر ورور واده کوم پس د هغې نه به بیا زما د واده روزي خورې. والکه والکه کامرانه ته څه نه خبر یې که نه سبا له د بابر خان ډېر غټ خیرات دی. واشنا دې له خو به خامخا ځو ولې چې د بابر خان په خیرات کې ګډانې چیلي وي پلونه وي د دنیا هر نعمت یې به دي. او اشنا دې له به خامخا ځو. کامرانه چې داسې مونږ هم لږ مالداره وې مونږ به ډېر ښه خوراک کولو. ارمانه چې هېڅ غم ونه کړې دا ورور دې لا ژوندی دی د دې نه به در باندې ښه ښه خوراکونه وکړم په تا به مو کوم منداڼو.
علیکم مورې. بچی د کار راغلې؟ او مورې د کاره راغم. بچی کېنه ستړی. راځئ تاسو سر ته کښېنئ. هو مورې انشاء دا لږې پیسې ورکړي. یا الله خدای دې ټول عمر خوشحاله ساته بچیه. مور بوبي السلام علیکم. وعلیکم السلام. راغلې بچیه؟ راغلم د خیر. او ډېر زیات وږی شوی یم. دا مزدوري مې کړې ده پیسې واخله. نور څه برباده نه کېږي لږه روټۍ راواچوه. بچی خدای هم داسې لره خو داسې کارونه کوئ او د لوفران نه لرې ګرځئ د لوفرانو په لاره چې لاړ نه شي خدای پاک هم داسې لره بچی ځم چې تاسو له روټۍ راوړمه. السلام علیکم خنجي. وعلیکم السلام. ته بیا څنګه راغلې هلکه تا ته خو یې خپله مزدوري میلاو شوې که نه؟ یاره خانجي مور مې په هسپتال کې مرګ پرته ده او د اپریشن ضرورت یې ورته 1000 روپۍ مې پکار دي. زه هلکه ځم ستاسې ټیکه نه ده اخلسې ځان لا دې مل شه. نیکه په خدای به شي او په تا به شي. بیا خو زه پردی څوک نه یم ستا مزدور یم. په دیاړۍ کې باندې لږې لږې خیر دی کړکې. دا هلکه ته خو بیخي په خبره نه پوهېږي. تا ته ما ونه لګي ځان لا دې مل شه. السلام علیکم. مصطفی خان له 2 ټرکه ګوړه راولېږه. صحیح ده صحیح ده بس پیسې به هم در ولېږي. خیر شه کامرانه څنګه راغلې؟ ومه نیکه د کور کاري را باندې شاک شوې ده. پوره 2 میاشتې وشوې. تا سره زما د مزدورۍ پیسې جمع شوي دي. نور څه به باندې نه کېږي. خپله مزدوري راکوه چې څنګه. زه هلکه ما د ټول نه یې ساري کړي یوازې مې تا نه دي ساري کړي. ځه ورک شه. نیکه زه په هغه مزدورانو کې نه یم. زه خپل حق اصولولی شم که زور وي او که په نظر. ګور به کامرانه ګور به بې. هلو مصطفی خان. یا لکه عجبه اوس بیا غمونه دې څنګه ده؟ شکر الحمدلله اوس ښه را. منشي را سره ډېر زیاتې وکړو. حال یې د اپریشن دپاره پیسې را نه کړلې. خفه کېږه ما جفانه دا مالداره خلک دي دوی د غریبانانو هېڅ پروا نه کوي. که زما منئ نن نه پس به دوی سره په منډۍ کې کار نه کوو ځکه چې دوی اړو زمونږ ته خیال نه ساتي. یار بالکل زما زړه خبره دې وکړه دا ډېر ظالمان خلک. عجب خانه خفه کېږه ما خو بیا زموږ خپلو کې داسې څه خبره راتله په خپلو کې به لږې لږې راغونډوو خپلو کې به پیسې راټولو او د یو بل مدد به کوو. یا لکه خدای هم بې خوباسه دا ګاډی دی او که سمه قسم ترې جوړه کړه. دا روډ په سر ولاړ یم زر راورسئ. یا لکه عمرانه دې خوا راشه. جی خان جی حکم کوه. یار زما هغه سرخوړوني نوکرانو ګاډی مزریخانې ته بوتلی پته یې نه لګي چې کوم خوا غیب شي. دا لکه سودا ویل دا راوچته کړه چې کور ته یوسو. ولې نه تابعدار. راځه راځه تېره. دا سوپي لالا دا زموږ ډېر لرې رشته دار دی. مطلب مې دا دی چې زما د لیکلو وختونه زموږ نوکران پاتې شوي.
ټیک ده هلکه اول مې پیسې نه خان جي زه ستاسو نه پیسې څنګه راوستم ونیسه سړیا دومره نه دي کېنه ځان سره او رښتیا دا راته ووایه چې نن سبا څه کار کوي بس خان جي چې څه ملالېږي وکوي قربان د محبت بس ټیک ده ته داسې کار وکړه چې نن نه پس ما سره کار کوه ته خوشحاله به یې زیاته ډېره ښه ده خان جي قربان د محبت قربان د محبت ولې وې دا ته دومره غټ بدماش راغلی زما د کس نه دې پیسې په زور یوړې غریب سړی او کارونه د ګندګیرۍ کې ها مچېړه نادانه لیونو سره زه د پښتونخوا د خپلې خاورې غیرتي یمه نه یمه پښتون یمه د پښتون په لاره تللی یمه په یو نه په سلو دې خوشحال یم خو په ننګ په غیرت او په ناموس ځکه چې مصطفی ټول عمر د غیرت په ډېرو باندې ساګانې اغوستي امیر دی او که غریب دی پښتو کې پاتې راشي بیا پیتوکا پښتون چې په خپل حق باندې غیرت ونه کړي خارښ پې لګېدلی وي عقل ترې رسلی وي په جنګ کې جنګیالی شي والله چې خونړی شي پرېمېږده چې زه د ده د سر نه د خانې دا نشو باسم پرېږده ګورياریا ستاسو د خانانو نور کار سره خو چې غریب سړی مزدوري وکړي او بیا درنه خپله مزدوري وغواړي
تاسو ول خپل حق نه ورکوئ. یا لکه دې څه وایي؟ خان ستا کس زما د مزدورۍ پیسې پوره 2 میاشتې ساري کړې وي، ځکه مې دې په زور خپل حق واغستو. خان دې ټیک وایي، ستا کس نه پیسې ساري کړې پوره 2 میاشتې. ته خفه نه شې یار، زه تا نه بخښنه غواړم، خفه نه شې. راځه ما سره توریالي، راځه. هغه اوس په ټول حساب کتاب پوه شو. زه چې ځو کامرانه بچې، راځه. مورې، اے مورې، ولې بچې څه چل شوی دی؟ مبارک دې شه. څه چل شوی دی بچې؟ خیر خو دی که نه؟ مبارک دې شه مورې، مبارک دې شه. بابر خان د ځان سره په نوکرۍ واغستم. یا الله ستا ډېر شکرونه یا خدایه. اوس به زه سخت کارونه نه کوم، یا به ولې چېرته نوړه راوړم او یا سبزي. یا الله ستا شکر چې تا له دومره اسانه نوکري میلاو شوه. بچې خانان دي، د هغه ښه خدمت کوه، ښه خیال یې ساته خان. هلک عمرانه ته چېرته د دویم نوکر ضرورت ورته وي که نه خانانو ته، نو زه تابعدار یم. سوځه راته د هغې د کارونو دپاره زه کافي یم، هغې ته د بل نوکر ضرورت نشته. ته هم دا سخت کارونه کوه. بچې خفه کېږمه، خدای پاک په تا هم ښه ورځ درکړي او ښه نوکري به درته میلاو شي. مورې دا خو ورسره ماسې ګپ لګولو، دا خو زما کشر ورور دی. که زما په وس کې وی که نه، ما به په ده باندې روټک کار نه کولو. الله دې دله آسان کار ورکړي. زه یم بیبي جي، عمران یم. خنجر هله څه سودا را کړې ده، وایي دا زمونږ کور کې ورکړه. ښه دننه یې راوړه. ډېره ښه ده بیبي جي. راځه دا سودا دننه. خبره واوره. وایه بیبي جي څه وې؟ دا راته ووایه چې ستاسو نوم څه دی؟ بیبي جي زما نوم عمران دی. څومره ښکلی نوم دی. خو دا راته ووایه چې دا شرمېږې ولې؟ بیبي جي تاسو زموږ خانان دی او موږ ستاسو نوکران، ځکه عمرانه د نن د پس او ما ته بیبي جي نوم نه اخلې. زما شازیه نوم دی او ما ته به شازیه نوم اخلې. دا څنګه کېدی شي بیبي جي؟ یا بیبي جي تا ته ما یو پیر وویل چې زما نوم شازیه دی. هغه ورځ چې ما وکتې نو زما په زړه باندې ډېر زیات ښه ولګېدې. خو دا راته ووایه چې ستا کویدن شوي ده که نه؟ نه بیبي جي زما کویدن نه ده شوي. دا خو ډېره ښه خبره ده. اوس به زما ستا کویدن څنګه کېږي؟ خو دا څنګه کېدی شي بیبي جي؟ چېرته تاسو خانان او چېرته مونږ غریبانان. خو دا کېدی شي. دا راته ووایه چې ستا زه خوښ یم او که نه؟ چې ستا زه خوښ یم او که نه؟ چوپ ول عمران، ما له زما د خبرې جواب راکړه. خوښه دې او که نه؟ زما هم په پیله ملاقات کې خوښه شوې. ستا ورور به تا باندې جرم رانه کړي، دا ناممکنه ده. عمرانه ته هیڅ فکر مه کوه، د دې خبرې ما سره حل شته. ښه ده بیبي جي، زه به اوس لاړ شم، ما ډېر ساعت دی.
خیر خو دې کنه ته خو نن ډېر پریشان ښکاري. خیر دی مورې جسم نشته. نه بچې داسې څه خبره شته چې ته زما نه پټې؟ داسې څه خبره ده ما ته ووایه. مورې د بابر خان خور ما ته ویل چې زه تا سره مینه کوم. زما هم خوښه ده او زه هغې سره واده کول غواړم. پام کوه چې د هغې چینی روم په خولې وانخلي. که د هغې ورور ته پته ولګېده نو ته هغه به مړ کړي. بچې که په تاسو وشو زه خو په جنګتون یې مړه شمه. مورې مړه دي شي ستا دښمنان چې څنګه تاسو وایې هماغه رنګه به زه کوم. عمرانه ما هر څه واورېدل. عمرانه تر څو پورې چې زه ژوندی یم که نه ستا رانه والله که څوک یو ویښته مزار کړي. عمرانه څه چې درته موږ وایو هغه ومنه. په دې کې به زموږ او ستاسو د ټولو فایده وي. او بچې نور د بابر خان سره کار مه کوه. خدای پاک به بل چېرته کار درکړي. راځي سبا به زه ښار ته ځم. هلته چا سره لږه ځمکه خو ډېر اوچت خدمت کوي. ما ته پته ده چې چا سره دومره پیسې نشته دی چې هغه ځمکه دې وایي. دا ځمکه به اوس ځاله به انشاءالله زر. خو لالا ته آخر په دې دومره دولت کې څه او بیا موږ سره د څه کمی دی؟ سلامونه سلامونه. وایه کلالی خانه څنګه دې رایاد کړو؟ او د ظالم بچیا موږ دې بلکل هېر کړي وو. ها ولې نه سړیا دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ رشته وشي. ما ته به ستا د کورنۍ نه بله غټه رشته چېرته میلاوي. ما ته ستا رشته منظوره ده. وعلیکم السلام. دا د چا کوم و؟ دا زموږ د داجي زوړ ملګری و. د هغه زوی د فرانس نه راغلی دی. د هغې خاندان او زموږ خاندان برابر دی. اورې ستا رشته یې وغوښته او ما ورته ښه وکړه. دا ولې ته خو پریشانه شې. حاضر خورې ته پریشانه کېږه مه. ستا د ډاکټرۍ ارمان به ضرور پوره کېږي. د واده نه پس به ته خپل تعلیم جاري ساتې. وایه که نه بیبي زه دې څنګه راوغوښتې؟ ته ما دې له راوغوښتې چې زه تا سره یو خبره کوم. زما ورور زما رشته بل چاله ورکړه خو غلط ما اړو کتلی نه دی. زه صرف مینه تا سره کوم. ګوره بیبي جي ما خپل زړه صبر کړی دی او تم خپل زړه صبر کړه. ما ته مور ویلی دي چې ځمکه او اسمان هېڅ چرې هم نشي یو کېدی. ما هېر که بیبي جي ما هېر که. ودرېږه عمرانه دا اوس ناممکنه ده. زه تا څنګه هېر کړم چې اوس ستا په سوچونو ستا په فکرونو ستا په خیالونو کې او ته وایې چې ما هېر کړم خو زه تا نشم هېرولی. نو بیا زه څه وکړم شازي؟ ما ته خو هم څه لاره وښایه که نه. که چېرې زه تا پسې رشته راولېږم نو هغه ورځ به زما د ژوند اخرمنۍ ورځ وي. اکثر مالداره خلک د لور خور خوشحالۍ ته نه ګوري، دولت ته ګوري، دولت ته. هغه خلک دا سوچ ولې نه کوي چې د ژوند خوشحالي په مینه کې ده، په مینه کې. قربان
خبرو حل شته خو چې تا ته منظور یې علم هغه څنګه هغه داسې عمرانه چې مو ته به تښتو د دې نه بغیر موږ سره یو لارم نشته چې مو ته به تښتو قربان د محبت عمران ستا دا جوړه دا جوړه چې دیو زمونږ دا خبره نه مني بچې داسې مه کوه که بابر خان په مونږ جم کې پرې نه دي بچې زد مه کوه زمونږ خبره ومنه ګوره بابر خان په مونږ پرې نه دي بچې زه ستا مور یم داسې حرکتونه کې مې د مورې چې نن یې برابر کړم زه زمونږ د مینې نه ډېره غلطه فایده واخیسته عمرانه بچې چې هغه جینۍ خپل ورور عزت د خاوره سره خاورې کوي نو ستا عزت ورته څه ښکاري نن به تا سره وي او سبا به بل سره وتښتېږي بچې داسې مه کوه ستا لپاره جینۍ ډېرې دي داسې مه کوه بچې په داسې جینکو بروزه مه کوه بچې دا څه ژوند دی یار ټول ورځ مزدوري وکړو ماښام یې د درې سوه راباندې د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی ډېر اشنا په دې علم د الله نه شکر وباسه خلک هم پې روپۍ پسې ړانده شو او بیا موږ ته کمې ده څه خبرې دي اشنا پښتو ورور یو په لاسونو ورور یو د الله پاک ډېر لوی رحم دی یار ته ولې فکر کې اشنا کامران ټیک وایي جنګریزه او بیا د مالدارو خلکو غوسه سل غمونه یي شکر الحمدلله په دې سات د الله نه ډېر ډېر راځي رښتیا وایي جنګریزیا په خانانو خلکو باندې خو ټول نعمتونه بند دي او موږ غریبانان شکر دی هر یو خوراک کولی شو ودرېده جنګریزه راځه لکه وخت د مانځه دی چې ځو مانځه ده نصیحت کوم چې بچي تاسو غلط قدم تاسو چت نه کوي عمران په وجه باندې بابر خان دا غي مور او ورور وجه او غلطي ټول د خور وا ستا خبره ټیک ته ماما جی کله عمران ور سره سلا نه و
نو ولې به داسې کېږي؟ خو ماماجي عمران له پکارو چې لږ د خپل مور او د رور سوچ کړی وی. تاسو ټیک وایي زما بچو، رښتیا خبره ده چې اولاد نامنونکی شي نو انجام یې د عمران د رو او د مور شي. راځئ بچې مانځه ځو، زموږ ناوخته کېږي. ها توریالیا څومره مال راغلی؟ 4 ټرکه مال راغله، 2 ټرکه ګوړه ده او 2 ټرکه سبزي ده. ها او غنی رحمان دې څومره مال لګېد؟ غنی رحمان کم 10 بورې ګوړه لګېده، یو باډه سبزي ده. ها نور محمده دا راته ووایه یار چې ستا ګوړه څومره پکار ده؟ مصطفی خان زما 15 بورې ګوړه پکار ده چې سبا پورې راولېږي. ان شاء الله تعالی سار وختي به ګوړه در رسیدلی وای شوې. او بخیر بخیر عمران خان بخیر، څنګه چل یار؟ یا لکه دا زه خو خوب نه وینم کنه، دا نور د کم طرف راوخته. توریالیا دا زما ډیر جګري ملګری دی، ملاو شه ورسره. زه مصطفی خان زه دنه لاړم. زه ورشه یار، تا ته به ګوړه ضرور رسي. کینه کینه عمران یار کینه. دا راته ووایه عمرانه چې نن دې دا لار څنګه راغلته که یار؟ مصطفی یار تا سره مې ډېر ضروري کار و ځکه تا له راغلم. وایه وایه څه کار دی؟ زه تابعدار یم. ویم درته اوهو سړیه دا زما د رور نه کم نه دی. وایه وایه ډاډه خبره کوه. اصل کې خبره دا ده چې ما سره مې کور والا د بهر ولاړه ده، مې که یو کوارټر دې په کرایه راکړو دا به دې په ما ډېر غټ احسان وي. دا وګوره توریالیا و ظالمه رور مې درته ویلي دي روره اوې روریان په چا باندې احسان نه کوي ښه. او تاله به کور زه په کرۍ نه هسې به در کوم همداسې پکې پروت اوسه. یا لکه توریالیا ده سره لاړ شه او د ټولو نه ښه کوارټر ورته ښه. بالکل صحیح ده خان صلاح وشي. په دې کې د مهربانۍ څه خبره ده مړه، ورشه ورسره هلکه. پریشانه کیږه، اوس خو د خوشحالۍ ورسېدي، ته زما شوې او زه ستا شوم. ستا خبره ټیک ده، پریشانه په دې چې ستا رور زما مور او ورور ته څه نقصان ونه رسوي. اوهو عمرانه داسې سپیرې خبرې مه کوه، زما رور داسې نه دی. داسې کار وکړه زه ډېره زیاته وږې شوې یم، چېرته ښه روټۍ راوړه دواړه به وخورو. چېرته نه راوړم شازي، زه خو دلته څوک پېژنم هم نه او نه مې څه مزدوري کړې ده. جانانه ته چېرته لاړ شې که نه روټۍ راوړه که نه، ډېره زیاته وږې شوې یم. ما خو چېرته ژوند کې دونه ناره دونه سخته نه ده تېره کړې، هسې نه چې مړه شم دوله کې نه. یار پته نشته چې عمران بچت کوي او په څه حالات کې دی. یار چې هر چېرته وي الله دې مل شي. چېرته به وي؟ اما ته ښه پته ده چې در په در خاورې په سر به وي. څوک چې همداسې غلط کار وکړي نو هغه بیا ډېر د محتاجۍ ژوند تېروي. کاکاجي کار یې خو ډېر غلط کړی دی، خو په بد هم خو نشي پېرزو که نه. بد خو پې زمان پېرزو نه شي بچې، هر ځای کې چې وي خدای دې په خپل امان کې وساتي. ما ویل دا ممتاز علي زوی مړ دی چې د هغه دوا له ورشو. جاړې ولې که ما ته دونه پته وې د تښتېدو نه پس به زه داسې در بدن او خاورې په سر وم، ما به هېڅکله داسې قدم نه و اوچت کړی. نو خو نورې سولې کې برداشت کولی شم، خو نه نورې سخت دی. ستا د لاسه زما ټول ژوند برباد شو. ستا ژوند تباه شو او که زما ما خو تا ته مخکې ویلي چې د مور ستا نه کېږي او بیا د تښتېدو مشوره تا راکړې وه، ما نه. ستا لپاره ما خپل ورور پرېغوستو،
دا عزت مې د خاورو سره خاورې کو او خپل ژوند مې برباد کو. بس که شادیه بس کا یوازې ستا ژوند نه زما ژوند هم تباه شو او بیا ستا دپاره خو ما هم خپل ورور او مور پرېښي دي. خو زما مې یو خبره په خولو غوږونو واوره، که نورې دې په ما باندې سختې او نارې تېرې کړي نو ښه بدله نه. ټیک ده شادیه ټیک ده، د نن نه پس به زه په ځان شپه ورځ یو کم خو تا به خوشحاله ساتم. جی مصطفی یم، د عمران ملګری یم. یو څو ورځې نه هغه ما سره مېلاو شوی نه دی، نو ما ویل هسې نه چې ورته بیمار نه یي. مصطفی ته شازي ته دا خو زما کور دی، خو دا راته ووایي چې ته دلته څه کوې. و شازي دا ته چې په کوم کور کې اوسېږي که نه د دې مالک زه یم. راځه راځه مصطفی کور ته راځه، بیا ته څه پردی خو نه ځکه زما د ترور زوی. ولې نه؟ شازي تا راته ووایه چې ستا دا واده عمران سره څنګه وشو؟ ستا ورور خو ډېر زیات کبرجن و. ما خو دا سوچ کړی و چې ستا واده به چېرته غټ ډاکټر سره کېږي یا چېرته غټ انجینیر سره. عمران سره څنګه وشو؟ بس چې څه وشو خو ونشو. څه مطلب؟ مطلب مې دا دی که زما عمران سره واده وشو زه بلکل نه یم خوشحاله. هر وخت یې راسره جګړې کوي، خوښي مې ټکوي مې. دا خو ډېر بد کوي، خو زه خیر چې هر څنګه وي اوس ورسره خپل وخت تېروه. دا بیا ستا په قسمت کې لیکلي. مصطفی دا راته ووایه چې ته ما خپل کور والا سره جګړې کوې او که نه. نه شازي ما خو لا تر اوسه پورې واده نه دی کړی. اوې چې کله مې واده وکړو که نه نو زه به خپل کور والا ډېره خوشحاله ساتم. ښه ده شازي زه به اوس لاړ شم. عمران هم په کور کې نشته، لکه بده غوندې خبره ده. د خدای په امان. مصطفی خبره وکړه. وایه شازي څه وې؟ مصطفی ته سبا دلته مونږ به راشې، زما تا سره کار دی، خو چې عمران دنه خبر نه شي چې زه دلته راغلی یم. ډېره ښه ده شازي. عمران څنګه شل دی یا لکه د خدای بنده دا څنګه دی یو څو ورځې نه دی بالکل پته نه لګي. بس یار څه وکم مزدوري خو م کول غواړي. هسې عمران ما یو خبره کوله یار، ستا د شکل نه ماته دا ظاهرېږي چې تا په کور کې څه لانجې کړي دي. ته به په کور کې یاره ډېرې جنګ جګړې کې. نه یار زه په کور کې بالکل جګړې نه کوم، تا ته باسي داسې ښکاره. خفه نه شې عمرانه یار، دا خو مې در سره ټوکې کولې. راځه کښېنه چیو دې رسو. وایه کنه شازي تا ماته څه ویلې؟ مصطفی ما دا خبره کوله چې زما نوره د عمران سره زندګي نه تېرېږي. ما ټول عمر د عیش او د ارام زندګي تېره کړې ده، زه نوره لږې او نارې نه تېروم. زما او د عمران هر وخت هم په دې خبرو جګړې. زه به زهر وخورم خو د داسې ضلالت ژوند نه به ځان بېغمه کړم. نه شازي نه، پام کوه چې داسې ونه کړې، ځکه چې خودکشي ارامه ده. دا سوچ به دې پیله کړی و، ولې تا ته پته نه وه چې عمران غریب دی؟ خو ما ته دا پته نه وه چې په ما به داسې سخت تېرېږي. مصطفی پلیز ما غلطه مه ګڼه، ما دا خپل ځان سره ډېره لرې بوځه.
زمین هم بالکل نه دی خوښ. مطلب مې دا دی چې په عدالت کې به دې طلاق والم او تا سره به نکاح وکړم. داسې وې شازیې ته هوش کې خوړې که نه ستا دماغ خراب شوي دي او بیا عمران زما ملګری دی که چېرې ما داسې وکړل نه عمران به څه سوچ کوي زه داسې هېڅ چرې نه شم کولی شازیې زه داسې هېڅ چرې نه شم کولی که تا داسې ونه کړل مصطفی نو زه به زهر وخورم او ځان به غل کړم. پلیز مصطفی پلیز ما له خپل ځان سره بوځه او دلته نه ډېره لرې. ما ته دوه ژوندي پکار دي او که چېرې هغې پیدا نه کړه نو تاسو یو به له ژوندی پاتې نه شئ. خان د هغې څه پته ولګېده؟ ډېر زر به یې پته ولګي نو ولې مې ورته خودکې کې وینې الله دې یو ځل یې ما له په ګوتو راولي. داسې دردناک مرګ به یې وکړم په داسې مرګ چې دا ټول کلی به یاد ساتي. شازیې شازیې راشه وګوره که نه تا له ما څه راوړي دي. څه دې راوړي دي؟ دا وګوره که نه شازیې څومره ښایسته کپړې مې دله راوړي دي. دا څنګه کپړې؟ د دې نه ښه کپړې به زموږ نوکران راجوړوي او زه به اوس داسې کړلی شم د دې نه ښه کپړې به ماله راوړې. خیر دی اوس ګزاره وکړه بل ځل له بدله خړې راشه. ما وویل چې د واده نه پس به ژوند ډېر ښه وي دا خو د دوزخ نه دوزخ دی. اخر ما له مرګ ولې نه راځي د دې نه خو مرګ ښه دی. ګوره شازیې داسې خبرې مه کوه ما او تا خو ډېر په مینه باندې واده کوو. ټیک ده شازیې زه به تا له ډېر خرڅ راوړم. ټیک ده شازیې چې ته زد کې نو زه به د یو هفتې لپاره خان له لاړ شم او تا له به ښه ډېره مصروف کړم. دا واله دا لږې پیسې ځان له چیر کېده कुर्बान द मोहब्बता कुर्बान द मोहब्बता یا خدایا پاکه دا په کوم امتحان کې دی واچولم زه خو په یو دوه کې حیران یم چې څه وکړم او څه ونه کړم. نشازی نه ما ډېر زیات سوچ وکړو خو زه داسې کار هېڅ چرې نشم کولی دا بیا ستا په قسمت کې لیکلي وو. شازي په خپل قسمت باندې صبر وکړه خو زه به خپل قسمت بدلوم چې تا زما فیصلې ته ښه ونه کړه
زه به په خپل ژوند باندې هور لګوم هور زما داسې ژوند نه دی پکار زما داسې ژوند نه دی پکار ولګه شادي چې داسې ولګه شادي راکا دا چاله مال راکا وایا مصطفی چې زما پیسې دلته ته منظوره ده او که نه ګوره شادي لې ولګېږه مه لږ د سوچ نه کار واخله راکا دا چاله مال راکا یا خلقه او یا نه شادي ته ولې نه پوهېږې راکا دا چاله مال راکا اخیري ځل درته ویم وایا چې زما پیسې دلته منظوره ده او که نه یا خلقه او یا نه ټیک ده شادي ټیک ده ما ته ستا فیصله منظوره ده که چېرې تا هغه دواړه په ما باندې ګیر کړو نو بیا چې ته څومره دولت غواړې در به یې کړم بس یو ځل دا هغه دواړه ته ما مخې نه راولې ځئ لاړ شئ هغه بازار ته اول ته نو ونه خوځئ چې کله هم درته میلاو شو فوراً ما ته رینګ وکئ ځئ شازیه وګوره کنه زرا غما شازیه وګوره کنه دا نه سودا راوړی دا شازیه ما تا سره نوره ګزاره نه کېدله زه د یو مالداره کورنۍ جینۍ وم ما ته پته نه وه چې د کور د تښتېدو نه پس به ما ته دونه تکلیفونه میلاویږي او زه به در په در خاورې په سر کېږم ما به داسې قدم هېڅ چرې مې نه وجود کړی عمرانه ما همیشه دپاره هېره کړه عمرانه بچې چې هغه جینۍ خپل ورور عزت د خاورو سره خاورې کوي نو ستا عزت ورته څه ښکاري نن به تا سره وي او سبا به بل سره وتښتېږي شازیه خیر خو دې که نه دا څه سوچ کې خیر دی سوچ مې دا کولو چې ته ما ته مخکې ملو شوې وې نو په ما به دا دونه سختې نه وې تېرې شوې اوهو شازیه نورې دا خبرې هېرې که او هغه تا نه دي اورېدلې تېرې چپې هېرې که راتلونکې چپې شماره اوس خو زموږ د خوشحالۍ ورځې دي وګوره که نه زه ستا شوم او ته زما شوې خو زه یېرېږم مصطفی اسې نه چې عمران ما تا ته څه نسخان ورسوي ولې ونې هغه ته به څه پته لګي چې مونږ دلته اوسېږو اوې خو هغه ما ته را مخامخ شو که نه نو هغه ورځ به د هغه د ژوند اخري ورځ وي چې ته هېڅ فکر ونه کړې او
अस्सलाम वालेकुम काका जी। वालेकुम अस्सलाम इमरान دلته काका जी کور ته ورځم چې مور او ورور سره مې شو نالت دي شي او ستا په شان په زوی دي شي کله چې تا د بابر خان خورو تختوله هغه ظالم ستا مور او ورور دواړه وجل عمرانا څومره چې زر کېدی شي د دې ځای نه لرې لاړ شه ځکه چې بابر خان ستا مټ پسې ګرځي ستا ځان ټیک وایي که تا هغوی له په ګوتو ورغې نو تا به ووژني دلته نه لاړ شه ګوره که نه عمرانه بچې ضد مه کوه دلته نظر تر بله لاړ شه هسې نه بابر دې وویني شازي زه به تا ژوندی پرې نه لم ژوندی به دې پرې نه لم هلو عبدالله آو شل بورې سبزي ورولېږه خو پیسې دې ګورې پوره واخله ښه پرې نږدې ورته بیا وروستو لانجې که یار نه ورکوي مړه نه که نه چې څنګه درته زه ویم هماغسې کوه و د ظالم لورې ودې یاروله ما نه خو دې زړه وښکو خو دا راته ووایه شازیې نن خو ډېره خوشحاله ښکارې خیر خو دی که نه خوشاله به نیم چې ماله ستا غوندې کې جانان خدای راکړو او زما د زړه ټول ارمانونه پوره شو دا څه خوشحالیانې دي شازیې ته مخکې ګوره چې زه ستا د خوشحالیانو دپاره څه څه نه کومه د دې ټولې دنیا خوشحالیانې به راټولې کړم او ستا په جولۍ کې به یې واچوم مصطفی یو خبره درته کوم خو په یو شرط چې منې وې وایه څه خبره ده ما به سایما بیوټي پارلر ته بوځې هلته به زه ځان تیار کړم او بیا به په ټور باندې چکر له لاړ شو آها دا خو دې زما د زړه خبره وکړه خو دا راته ووایه چې دا سایما بیوټي پارلر دی چېرته دا ستارشاه بابا زیارت ته مخامخ دی ټیک ده شازي څنګه چې ستا خوښ ته هم ځان تیار کړه او زه به هم ځان تیار کړم خوښه دې ده ډېره ښه ده
मुसफा पासा गाना मुसफा पासा और दी सारी लपच का मुसफा मानुषी वजले सकाळची तमासर डेर मीना के तो मानुषी वजले निमराने ना मा माफ का तो दे दपारा अनंत बसवा सुमता सरोसेगम ता सरबा वक्तेगम मा माफ का غلیشا زرتهم چې غلیشا زمانوم په خپل خلم وانلې تو خو زما د مینې سره زما د نفرتم قابل نه تا سره ونه غریب تیرو تا سره ولګم تیرو समदन न वाडम तो यो सलमा माफ का नन बजता वजनम ډېر بې پښتو او ډېر نمک مزدار وختې ما در باندې احسان وکړ د احسان په بدل کې دا زما عزت د خاورو سره خاورې کړو د خاورو سره ستاسو خیال و چې ته به زما عزت پورې خندا وکړې او ته به مانه ژوندی پاتې شې نه خانا نه خو نمک مردار یم او نه بې پښتو دا ما جسم کړی ساره خور په وینا مې کړی قربان د محبته قربان د دا تاسو ته به صرف یو ځل ماته ویل چې زه عمران سره مینه کوم ما به ستا واده عمران سره کړی دا دې څه وکړو ای د دنیا خلکو د خدای خاطر وکړئ چې داسې غلط قدم مه اوچتوئ بیا به ډېر ستومانه او در په در خاورې په سر به د خپلو مشرانو واورئ د هغوی په خبره عمل وکړئ یعنې ډېر به خفه یې ډېر به خفه یې